زه شیعه یم، زه مسلمان یم که کافر یم؟ ته شیعه یې، ته مسلمان یې که کافر یې؟ پوښتنه دې دا ده. او پوښتنه مې دا ده. ښه، ته دا عقیده لرې چې علي رضی الله عنه عالم الغیب ده؟ نه، زه صرف الله عالم الغیب منم، نور هیڅ څوک هم نه منم. شابس. ته دا منې چې بې له الله له بل چا نه مدد غوښتل دا جایز دي؟ نه بالکل زه نه منم. زه صرف الله منم چې الله واحد دی، لا شریک دی. شابس، آفرین. آیا ته دا منې چې ابوبکر رضی الله عنه د مسلمانانو د اسلام اول خلیفه ده له رسول الله نه وروسته؟ کاری صاحب، زه ټول اصحاب کرام امهات المؤمنین ټولو ته عزت لرم، خپل په مرتبه فایز لرم. شابس. عائشه رضی الله عنها ته د مور په سترګه ګورې؟ او بالکل مسلمان یې؟ بالکل مسلمان یې. جی ډیره مننه، ډیره مننه کاری صاحب. بالکل مسلمان یې. که دې تقیه نه وي کړې، او که دې تقیه کړې وي نو بیا خو نه تکیه نه، زه هم د زړه نه منم چې الله یو ده، الله نه بغیر هیڅ څوک نشته، نه عالم الغیب، نه شریک، نه مددگار. دا عقیده د امام علي علیه السلام عقیده ده. کبروا یا اهل سنت، ټول یو خوندور تکبیر ووایاست. نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر، لله الحمد. او کاری صاحب، زه چې دا زمونږ نور شیعهګان دي، زه یو دقیقه والله قسم امدا عقیده د امام علي رضی الله عنه و، امدا عقیده د بالکل علیه السلام و، امدا عقیده د امام حسین رضی الله عنه و علیهم الصلاة والسلام و، امدا عقیده د اهل بیت و الله دې تاسو ته ثابت قدمی په داسې عقیده در نصیب کړي. موږ ورور یې که شیعه دې موږ. امین. خو کاری صاحب، زه دا زمونږ نور شیعهګان دي، زه دې سره اختلاف لرم. زما په عقل، زما په نظر دې صحیح نه دي. الله اکبر. خو دې بیا ماته کنځاګانې کوي. الله اکبر. نو کنځاګانې کولې نه درته کوي امام علي؟ وکسه ته یاري مایک مه خلاصوه علي جانې، ولا زه صبر وکړه. تا سره خپل ټیم کې خبرې کوو. چا چې امام علي ته کنځلې کړې دي، چا چې امام حسن په چاقوګانو وهلی ده، چا چې امام حسین په کربلا کې شهادت رسولی، تا ته به کنځلې نه کوي؟ څه شي درته ووایي چې کنځلې او توهین او سپکاوی دې ونه کړي؟ تا ته دې همدا عقیده مبارک وي، الله دې ثابت قدمه ورباندې ولره. په خدای قسم چې هم اهل بیت دي تا دي، هم صحابه دي تا دي، او الله به دې په ورځ قیامت له دوی سره راپورته کوي ان شاء الله. امین ان شاء الله، ان شاء الله. ډیره مننه کاری صاحب، ډیره مننه. الله عزت وکړي. امین. دا ولې لاړل؟ هغه علي ولې لاړل؟ علي راسه، علي راسه مزه ماشاء الله.